وویشئ او ځواب د مختلط عدد په شکل ولیکئ. نو موږ نه غواړو چې دغه عدد یو بل باندې وویشو او ځواب یې پیدا کړو مختلط عدد په شکل. نو موږ پوهیږو چې دا موږ داسې لیکلی شو چې 3/5 او بیا دغه د ویش علامه دا بدلیږي څه ته ضرب ته او دغه کسر چې د دې معکوس لیکو. دلته 1/2 دی دا به اوس ولیکو 2/1 او یا 2 لیکلی شو موږ یوازې مخرج کې 1. اوس دا موږ سره د کسرونو ضرب ته خبره ورسېده. دا اوس موږ کولی شو په اسانۍ سره ترسره کړو. لیکو چې دا مساوي کېږي 2/3 کې 6 او 1/5 کې 5. دا اوس موږ سره غیر واقعي کسر پلاس راغی. موږ ته وایي چې دا مختلط عدد شکل ته واړو. نو موږ به دا 6 راخلو په 5 به یې ویشو. ګورو چې دا 5 په 6 کې څو ځلې شامل دی او یا 6 په 5 باندې ویشل کېږي څو ورته رسېږي او څه شی باقي پاتې کېږي. نو راځو دلته دا عملیه ترسره کوو. لیکو چې 6 تقسیم 5 نو 1 ورته رسېږي 1 په 5 کې 5. پای کې څه شی پاتې کېږي دینه چې دا منفي شي ځواب 1 پاتې کېږي. نو 1/5 باقي پاتې کېږي او 1 ورته رسېږي. نو ځواب لیکو چې دا مساوي شو 1 صحیح یا 1 او 1/5. دا زمونږ ځواب شو. نو دا مونږ ته څه نه پلاس راغی 3/5 تقسیم 1/2. اوس پوښتنه دا ده چې دغه د تقسیم اړول په ضرب باندې او دا معکوس کول دا ولې کار ورکوي یا دې سره ولې سم ځواب په لاس راځي. دې لپاره زه راځم یو مثال درته کاروم. نو زه راځم هلته 4 شکلونه رسموم 1 2 3 4 او دا 4 زه راخلم دا د 2 په ګروپونو ویشم. نو دې ته لیکم چې تقسیم 2. نو ځواب به موږ سره پاتې کېږي که چیرې زه دا د 2 په ګروپونو ویشم دا به 1 ګروپ شي او دا به 2 ګروپه شي. نو ځواب موږ سره پاتې شو 2. اوس که چیرې بیا راشم همدغه 4 شکلونه راواخلم 1 2 3 4 او دا ځلې دا 4 راواخلم په د نیمو په ګروپونو یې ویشم. یعنی داسې کومه چې په هر ګروپ کې نیمه برخه راشي. دا به مساوي شي 1 نیم دې کې راغی نیم به دې کې راشي دې کې به هم نیم راشي نیم دا شو هره برخه نیمه د شکل پکې راځي. نو دا ټول څو دانې شو 1 2 3 4 5 6 7 8 دا مساوي شو له 8 سره. نو اوس وګورئ چې دغه هر یو شکل 2 ګروپه شو. نو موږ سره 4 شکلونه و هر یو شکل موږ په 2 ګروپونو باندې ویشو نیم هر یو کې هر یو ګروپ کې راغی. نو دا مساوي شو له نو دا شو ضرب 2 او کوم چې مساوي شو له 100 سره مساوي شو له 8 سره. نو ځکه وایو چې په 1/2 باندې ویشل دا عین معنا لري لکه په 2 کې چې موږ یو عدد ضرب کوو. نو هیله ده چې دلته تاسو پوه شوي او همدارنګه دغه کار نور عددونو سره هم تاسو کولی شئ.